د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د کوچني اختر مبارکي پیغام د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ته. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهمه او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د نیکمرغه اختر په دې مبارکو شیبو کې زه د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني له خپلې خوا ستاسو او ستاسې درنې کورنۍ او د افغانستان اسلامي امارات ټولو مسؤلینو او همدارنګه د افغانستان متدین او باعزته ولس ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. اختر یوازې د خوښۍ ورځ نه ده، بلکې دا د زړونو د یووالي، د بښنې او د ورورګلوۍ یو ستر فرصت دی. دا هغه وخت دی چې انسان د تیر وخت پر کړنو فکر کوي، د راتلونکي لپاره نوې هیلې جوړوي او د خپل ولس او هیواد لپاره د خیر نیت تازه کوي. محترم مولای صاحبه، افغانستان زموږ ګډ کور دی. دا خاوره د ټولو افغانانو ده، که هغه په داخل کې وي او که په خارج کې. د دې وطن عزت، ثبات او پرمختګ زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. نن چې افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، دا یو مهم فرصت دی چې د ملت د هوساینې، یووالي او پرمختګ لپاره بنسټیز کارونه ترسره شي. زموږ خلک له جګړو، ستونزو او اقتصادي فشارونو ډېر ستړي شوي دي. د هغوی هیله دا ده چې یو داسې نظام وویني چې په هغه کې عدالت وي، فرصتونه وي او د ژوند بنسټیز شرایط ورځ تر بلې ښه شي. اختر موږ ته دا پیغام راکوي چې کینې شاته پرېږدو، د تفاهم، زغم او متقابل احترام لاره خپره کړو. که موږ وتوانېږو چې د یو بل خبرې واورو او د ملت د خیر لپاره ګډ فکر وکړو، نو دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ستر بدلون وي. محترم مولا صاحبه، تعلیم د هر ملت د پرمختګ بنسټ دی. زموږ ځوان نسل د زده کړې، پرمختګ او خدمت کولو لیوالتیا لري. که هغوی ته مناسب فرصتونه برابر شي، نو افغانستان به په لنډ وخت کې د ودې او پرمختګ پر لور حرکت وکړي. د دیني او عصري علومو ترمنځ توازن کولی شي زموږ ټولنه لا پیاوړې کړي. همدارنګه اقتصادي وضعیت د خلکو د ژوند له مهمو برخو څخه ده. د کار زمینې برابرول، د پانګونې هڅونه او له نړۍ سره متوازن تعامل کولی شي د هیواد اقتصادي حالات ښه کړي او د خلکو ستونزې راکمې کړي. محترم مولا صاحبه، نړیوال ټولنه هم افغانستان ته ګوري. که موږ وکولی شو چې د اعتدال، تدبیر او مثبت تعامل لاره خپله کړو، نو دا به د هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره مهم ګام وي. افغانستان کولی شي د سیمې او نړۍ سره په عزتمند ډول اړیکې ولري او د دې لارې خپل ملي ګټې خوندي کړي. اختر د رحمت، مغفرت او یووالي پیغام لري. دا یو فرصت دی چې موږ ټول د خپل وطن لپاره مثبت فکر وکړو او د یو بل ملاتړ وکړو او د راتلونکي لپاره ګډه لاره پیدا کړو. په پای کې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وایي، زه یو ځل بیا تاسو ته د افغانستان اسلامي امارات ټولو مسؤلینو ته او د افغانستان دروند ولس ته د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې زموږ عبادتونه قبول کړي، زموږ زړونه سره نږدې کړي او زموږ هیواد ته د تلپاتې سوله او ثبات او سوکالي راولي. ګرانو کتونکو، د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني پیغام تر همدې ځای و، تر بیا مو په الله سپارم.